بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو زده کوونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسې ټولو ته په ننني درس کې ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. موږ د اووم صنف کتاب د عربي ژبې، البته د اووم صنف د عربي ژبې کتاب اووم درس 25مه صفحه الاسره درس ته رسیدلی یو. خو دې نه مخکې چې دې درس ته داخل شم، یو ورور پوښتنه کړې وه، البته یوټیوب کې کمنټ کړی و چې په 22مه صفحه کې لاړ شو وګورو. 22مه صفحه باندې یو څه کمنټ ورکړی. واقعا زه اکثره وخت دلته نور به متوجه کېږم، زه دا لولمه د عربي متن، د پښتو ته مې ډېر سوچ نه وي. ورور پوښتنه کړې وه چې اين مدرستک، ستا ښوونځی چیرته دی، ستا مکتب چیرته دی، ستا مدرسه چیرته ده. دلته صیغه د مفرد استعمال شوې ده، اما دلته ستاسو د جمع صیغه استعمال کړې. دوه خبرې دي. که چیرته یې دا تحت لفظي لغوي معنا کړې وي غلط دی، دلته دا جمله سهوه ده. اما اکثره وخت داسې امکان لري چې د دې لپاره چې تا نه پوښتنه وکړي په ادبي الفاظ استعمالوي. ادبي الفاظ په دې معنا چې زه تا ته وایم، مثلا کېدای شي ته ما سره یو کس یې، خو زه درته تاسو څنګه یاست، تشریف کېږدئ، دلته کښېنئ، تاسو ښه یئ. دا اکثره وخت د ادب لپاره استعمالیږي، د ډېر نزاکت مراد کولو لپاره، د مقابل لوري د احترام لپاره استعمالیږي، د مفرد لپاره د جمع صیغه استعمالیږي. خو مهمه دا ده چې دلته ابتدایي زده کوونکي زده کړه کوي، نو د دې لپاره مناسبه دا ده چې دلته چې د مفرد صیغه ده، نو د مفرد صیغه باید په هغه کې په معنا کې هم ترجمه کې هم استعمال شي. د دې لپاره ترڅو زده کوونکي کنفیوز نشي چې دلته اصلي نقطه په کوم ځای کې ده. نو اړینه خبره هم دا ده چې دلته صیغه مفرد دی. ستا مدرسه چیرته ده، ته په کوم صنف کې درس وایې، دلته لیکلي تاسو په کوم ټولګي کې سبق وایئ، دا هم د جمع صیغه ده، وایئ وایې باید وایي که نه، او تاسو هم د جمع صیغه ده، او په عربي کې دلته مفرد استعمال شوی دی. نو دې لپاره که د احترام او نزاکتو د قدر معنوي په خپل ځای درست دی، اما دلته باید صیغه د مفرد مراد شي، ځکه زده کوونکي دي او زده کوونکي بیا دلته د دواړو ترمنځ په تشویش کې کېږي چې اصلي مسله کوم ځای کې ده. راګرځو بیرته خپل درس ته 25مې صفحې ته، او 25مې صفحې کې موږ نن اووم درس دی، الدرس السابع، اووم درس الاسرة، کورنۍ، فامیل. الاسره کورنۍ، فامیل. راځو په ننني درس کې موږ سره څه دي، لږ به غټ کړو چې سم معلوم شي. 25مه صفحه ده، الاسره. هذا دا، کله چې موږ اشاره کوو یو انسان دی موږ سره یا یو څه ته اشاره کوو او هغه مذکر وي، مثلا خالد، عمر وغیره، نو څه وایو؟ هذا. خو کله چې مؤنث وي بیا څه وایو؟ هذه. که خالد وي هذا، که فاطمه وي هذه. دواړو معنا څه دی؟ دا. هذا عمر، دا عمر دی. هذا دا عمر، عمر دی. هذا عمر، دا عمر دی. هذه دا. اسرتو فامیل. فامیل په عربي کې اسرتو مؤنث دی. څنګه پوه شو چې مؤنث دی؟ اخر کې د تای مربوطه وګورئ، فاطمه، اسره، عائشه. د اخر کې تای مربوطه عموما شرط نه دی، ځکه طلحه کېدای شي بعضې خلک چې د نوم سره اشنا نه وي مؤنث اسم ورته اخر کې تای مربوطه راځي که نه، خو دا مذکر اسم دی، د هلک نوم دی طلحه، ابو طلحه، طلحه. نو یو صحابي مو که نه طلحه. نو همیشه دا نه، خو اکثره وخت کې دا تای مربوطه د څه نښه ده؟ د تأنیث یا د مؤنث یا د ښځینه نوم نښه ده. نو اسرتو فامیل چې دی دا مؤنث صیغه اسم دی، نو ځکه دا ورته د هذا په ځای موږ هذه استعمال کړو. هذا عمر، دا عمر دی. هذه اسرتو فامیل، دا اسرتو فامیل عمر، دا عمر. هذه أسرة
عمر دا د عمر فامیل دی، دا د عمر کورنۍ ده. اسرتو کورنۍ، فامیل، عمر د عمر، سعیدتون خوشحاله ده. دلته نیکمرغه لیکلې ده. زه ډېر دقیق نه پوهېږم چې نیکمرغه اصلا د نیکمرغه نه هدف څه دی. عموما نیکمرغه خلک خوشبخته وي چې همیشه ښه کارونه ورسره ترسره کېږي. والله اعلم چې د پښتو نه د نیکمرغه څه هدف دی. خو سعید او سعیدتون په عربي کې خوشحاله ته وایي، او خوشحاله چې دی نیکمرغه هم کېدی شي. اسرة عمر سعیدتون، ځکه یو بدبخته کورنۍ خوشحاله نشي کېدلی. دا چې اوس نیکمرغه او بدبخته لږ باریکي لري هغه جدا مسله ده. خو اسرتو فامیل د عمر چې دی هغه سعیدتون خوشحاله ده، کورنۍ یې چې ده خوشحاله ده. که چیرته دا کورنۍ په ځای صرف عمر وای، اسره نه وای، بیا چې سعیدون، ځکه چې عمر مذکر اسم دی او سعیدون هم باید مذکر وي. خو اسرتون کورنۍ چې ده کورنۍ خوشحال نه وي، کورنۍ خوشحاله وي. معنا سم دی که نه؟ نو ځکه کورنۍ باید چې وي خوشحاله وي. اسرة عمر سعیدتون، د سعید کورنۍ چې د چې ده هغه خوشحاله ده. هذا ګوره مذکر صیغه ده. والد پلار، عمر د عمر. هذا والد عمر، دا د عمر پلار دی. ګوره هذا پلار لپاره، مور لپاره چې دی هذه. هذه والدة عمر، هذه دا والدة مور دا عمر د عمر. هذه والدة عمر. نه پوهېږم چې د العربیه بین یدی کتاب کې ما دا موضوع شرحه کړې وه او که همدې کې لږ رانه هیر شوی دی. خو اصل خبره دا وه چې والد څه ته وایي؟ پلار ته وایي، او الاب پلار ته وایي. نو د دواړو ترمنځ توپیر څه دی؟ خصوصا بالخصوص په قرآن کریم کې دواړه اصطلاحات استعمال شي. که څوک وایي چې دواړه مترادف دي یوه معنا یې ده، نه، هېڅ داسې نه دی. قرآن کریم کې چې کله دوه الفاظ په مختلفو ځایونو کې استعمالیږي حتما هغې کې یو نه یو حکمت پروت وي. والد د ولد نه اخیستل شوی، والد د ولادت نه هم اخیستل شوی. والد هر هغه څوک چې ته ترې تولد شوی، هغه څوک چې ته د بایولوجیکلی هغه ستا پلار وي، چې ډي ان ای د هغه سره میلاو وي، هغه څوک چې ته ترې میراث کې شریکېږي، هغه څوک چې ستا معرفت ترې کېږي، هغه والد دی. فلانکی ولد فلانکی، صحیح ده که نه؟ والد. او الاب څه معنا ده؟ الاب هم پلار ته وایي، والد هم پلار ته وایي. فرق یې څه کې دی؟ معلم هم پلار دی، وایي معلم د پلار ځای نیسي. خو معلم ته موږ الاب ویلی شو، والد نشو ویلی، دا امکان نه لري. ګورئ، معلم ته استاذ ته الاب ویلی شو خو والد نشو ویلی. والد ولې نشو ویلی؟ ځکه چې موږ د هغوی نه تولد نه دی کړی، نو هغه والد نشو، هغه څه شو؟ الاب شو. بله خبره پکې دا ده چې بل پلار څوک دی؟ خسر هم پلار دی، اما والد نه دی چې ته ترې تولد شوی وي. نو والد او والده عین شی مور هم ده. الام او الوالده. مور وی الخاله بمنزله الام، خاله هم تقریبا د مور په شان ده، د مور په منزلت کې ده، اما والده نه ده. خواخې هم تقریبا مور ده خو والده نه ده. والده هر هغه څوک چې ته ترې پیدا شوی وي، ته ترې تولد شوی وي، هغه والده ده. ځکه خو الله تعالی فرمایي والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. الامهات نه، والدات. نو دلته چې دی د والد او الاب ترمنځ یوه وړه باریکي وه، دومره غټه مسله نه ده، خو ما د دې لپاره دلته شرحه کړه دا چې تاسې زده کړه کوئ، نو باید کوم لفظ، کومه کلمه چې موږ مخې ته تېرېږي، بیا چې کله تاسې بعضې آیات او احادیث لولئ هغه باریکیانو ته بس تاسې سوچ وي. لکه په قرآن کریم کې تاسې ویني آباؤکم، که نه؟ عموما په قرآن کریم کې هم داسې، یعنی موږ وایو ستاسې پلرونه، آباؤکم، پلار خو یو وي، خو تره هم په پلار حسابېږي، نیکه هم په پلار حسابېږي، د نیکه پلار نیکه دا ټول په پلرونو سلسله ده حسابېږي.
اما والد هغه څوک چې ته ترې تولد شوی وي. نو د والد لپاره د هذا د مذکر صیغه استعمال شوه. هذا والد عمر، دا د عمر والد یا پلار دی. هذه والدة عمر، دا د عمر والده یا مور ده. ورپسې راځو هؤلاء. ګوره هذا د څه لپاره استعمالیږي؟ د مفرد مذکر لپاره. هذه د مفرد مؤنث. هؤلاء دا بس هماغه شی دی. هذا مفرد دی، هؤلاء جمع ده. هم د مذکر جمع ده او هم د مؤنث جمع ده. دواړه پکې فرق نه کوي، توپیر نه کوي. نو هؤلاء هذا ده، هذه مؤنث ده، او هؤلاء دوی. هؤلاء اخوة عمر، دوی یا دغه خلق. دوی پښتو ده، دوی ورته ویلی شو، دغه ورته ویلی شو. اخوة ورونه، عمر د عمر. هؤلاء اخوة عمر، دغه چې دي یا دوی چې دي د عمر ورونه دي. هؤلاء اخوات عمر، دوی د عمر خویندې دي، خورګانې دي. څوک خویندې وي، څوک خورګانې وي. انشاءالله د درس مفهوم به مو اخیستی وي. یو لنډ مرور پرې کوم. هذا عمر، دا عمر دی. هذه اسرة عمر، دا د عمر کورنۍ ده، دا د عمر فامیل دی. اسرة عمر سعیدة، د عمر کورنۍ خوشحاله ده، نیکمرغه ده. هذا والد عمر، دا د عمر پلار دی. هذه والدة عمر، دا د عمر مور ده. هؤلاء اخوة عمر، دوی یا دغه د عمر ورونه دي. هؤلاء اخوات عمر، دوی یا دغه د عمر خویندې دي یا خورګانې دي. انتقالی گو شپږویشتم نمبر صفحې ته. التدريبات دي تمرینونه دي. التدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية. سوالونه شته دی، د دې جوابونه به تاسې دلته ناغ واچوئ جوابونه. نو د دې لپاره چې تاسې تمرین خپله حل کړئ، ویډیو سټاپ کړئ، تاسې حل کړئ، بیا بیرته زما جوابونه وګورئ چې تاسې او دا سره څومره درست دي. من هذا؟ دا څوک دی؟ هذا عمر. من هذا الرجل؟ سړی. اوس دا خو عمر دی، هلک ښکاري. اوس چې کله سړي ته خبره راغله نو څوک به وي؟ البته د عمر پلار به وي. من هذا الرجل؟ هذا والد عمر. من هذه المرأة؟ دا ښځه څوک ده؟ چې ښځه وي مور ده که نه؟ هذه ام عمر. چې جنۍ وي من هذه البنت به وایي. لکه دلته چې دی وګوره، زما سوچ نشته. من هذه البنت؟ دا جنۍ څوک ده؟ هذه اوس چې جنۍ یوه ده، اخوات نشو ویلی ځکه چې اخوات د خویندو جمع ده. هذه اخت عمر، دا د عمر خور ده ځکه چې اخوات جمع ده او اخت مفرد دی. التدريب الثاني رتب الكلمات التالية لتكون جملا مفيدة. دا جملې دی، البته یوه جمله ده، خو دا چې دا جمله یې ګډه وډه کړې ده، اوس جمله ترې نه جوړېږي، مفهوم نه ورکوي. نو دې لپاره غیر منظم کلمې دي، غیر مرتب کلمات وضع شوي دي. د دې نه به تاسې جملې جوړې کړئ. راځو جوابونو ته. والد هذا عمر، هذا والد عمر، دا د عمر پلار دی. عمر بیت هذا، بیت څه ته وایي؟ کور ته. هذا بیت عمر، دا د عمر کور دی. عمر اخوه هؤلاء، هؤلاء اخوة عمر، دا د عمر ورونه دي، دوی د عمر ورونه دي. ام هذه عمر، هذه ام عمر، دا د عمر مور ده. اخوات خویندې، هؤلاء دوی یا دا عمر، هؤلاء اخوات عمر، دوی د عمر خویندې دي. التدريب الثالث، البته شپږویشتم نمبر صفحه کې. التدريب الثالث یا دریم تمرین. حاور زميلك كما في الأمثلة الآتية. د خپل ملګري سره محاوره وکړه لکه څنګه چې په لاندې جملو کې دي. ما اسمك یا ما اسمك، دواړه صحیح دي.
دواړه غلط نه دي، معنا غلطه نه ورکوي، خو ډېر درست چې دی مسموکه دی. اسمي صلاح، اسمي خالد، اسمي حامد، اسمي جلیل. هر یو نوم چې ستا وي همغه ورته ورکوی شي. البته که دا محاوره تاسې د چا سره وکئ، دا پوښتنه ترې وکئ، بیا دا پوښتنه ترې وکئ مسمو ابیکه، ما اسم ابیکه او مسمو ابیکه تقریبا ډېر فرق نه لري. مسمو ابیکه ستا د پلار نوم څه شی دی؟ دا چې ولې ابوکه په ځای ابیکه دی، نو دا دلته اوس مجرور دی، دا به انشاءالله بیا وروسته وایو. اسم ابي زما د پلار نوم فلانکی دی. مع من تسکنو، مع سره، من څوک، مع سره، من څوک، تسکنو اوسیږي، مع من تسکنو چا سره اوسیږي. اسکنو مع ابي پلار سره اوسیږم، اسکنو مع اخي ورور سره اوسیږم، اسکنو مع اختي خور سره اوسیږم، اسکنو مع زوجتي ښځې سره اوسیږم، اسکنو مع اقربائي د خپلوانو سره اوسیږم، اسکنو مع نفسي ځان سره اوسیږم. هر څه ویلی شو، ستاسې خوښه چې هر څوک یادوئ. اینا چیرته، بیتوکا ستا کور، اینا بیتوکا ستا کور چیرته دی. بیتی زما کور قریبون نږدې دی من المسجد مسجد سره، بیتی قریبون من المدرسه ښوونځي سره نږدې دی. التدریب الرابع څلورم تمرین. اقرأ ما یلی، څه چې لاندې راځي ولوله، یعنی لاندې ولوله. هذا ابي دا زما پلار دی، هذه امي دا زما مور ده. ولې دلته هذا دی او دلته هذه دی؟ ما مخکې وویل چې هذا دا مذکر دی او هذه دا چې دی مؤنث دی. نو هذا ابي دا زما پلار دی، اب پلار، ابي زما پلار، مور، امي زما مور. هذا اخي دا زما ورور دی، هذا مذکر. هذه اختي دا زما خور ده، نو هذه د مؤنث لپاره. هذا بیتی دا زما کور دی، هذه اسرتي دا زما کورنۍ ده. هذا جدي دا زما نیکه دی، هذه جدتي دا زما نیا ده. التدريب الخامس پنځم تمرین. ادخل على الكلمات التالية كما في المثال. لکه څنګه چې په مثال کې دی الف لام پرې داخل کې په دغه کلمو. بیتون، البیتو، البیتون ولې نشو ویلی؟ ما په مخکې ورځو کې بلکې تقریبا په اوله وه که دویمه ورځ وه که دویم درس و هغې کې مې ویلې چې دوه شیان کله هم نه یو ځای کېږي. ځکه خو یو عالم باندې یو ماشوم سلام واچو، السلامون علیکمون، یا صبیانی ویل که یا څه ویل، نو هغې کې یو ماشوم ډېر هوښیار و، هغه ورته ویل وعلیکم السلام یا جامع التنوین مع اللام. تنوین او لام نه جمع کېږي سره، الف لام. بیتون یا به بیتون وي یا به البیت وي، یا به په آخر کې تنوین یا به اول کې الف لام وي. دا امکان نه لري چې دواړه البیتون یو ځای راشي. نو راځو په دې ټولو کلماتو الف لام داخلو. بیتون البیتو، جد الجد نیکه، اسرتون کورنۍ، الاسرتو، عم العم تر، غرفتون الغرفتو کوټه، خالون الخالو، خالون څه ته وایو؟ ماما ته وایو، او الخال الماما. قفل قلف، القفل قلف، كبير لوي غت، الكبير، منزل المنزل كور، واجب الواجب دنده مسؤولیت، هر څه ورته ویلی شو، لازم و حتمی ورته وایو. التدريب السادس شپږم تمرین. حول المفرد الى الجمع كما في المثال. دلته موږ مفرد کلمات لرو، دا څه ته بدلو؟ جمع ته بدلو. موږ په عربي کې درې قسمه نومونه، البته درې قسمه لرو چې اسم
مفرد، مثنا او جمع. مثنا په بله ژبه کې نشته دی، عربي ژبه کې شته، پښتو کې هم نشته. موږ یا به مفرد وي اسم یا به جمع وي. مثلا کتاب، کتابونه، که دوه وي بیا څه ورته وایو؟ دوه کتابونه، یعنې هماغه جمع شوه که نه. اما په عربي کې داسې نه ده. کتاب، کتابان، کتب. طالب زده کوونکی، طالبان دوه زده کوونکي، طلاب ډېر زده کوونکي. وروستۍ مسله ده د نحوې او صرف په برخه کې به په دې کې کار کوو. هذا تلمیذ، دا څنګه جمع تاوروي؟ صرف تلاميذ نه جمع کوو. دا هذا دا مفرد لپاره دی، دا په څه بدلو؟ هؤلاء دوی، هؤلاء تلاميذ. دا وګوره رجال، رجل مفرد دی او رجال برقم لاړه. په هر صورت موږ به دوام ورکو. هذا رجل، دا سړی دی، او هذا رجل، دا سړی دی. هؤلاء رجال، دوی سړي دي. هذا دا زمیل، ملګری دی. هؤلاء زملاء، دوی ملګري دي. هذا مدرس، دا معلم دی، دا ښوونکی دی. هؤلاء مدرسون، دوی ښوونکي دي، دوی معلمین دي. هذه تلمیذة، دا زده کوونکې ده. هؤلاء تلمیذات، دوی زده کوونکي دي. هذه طبيبة، دا ډاکټره ده. هؤلاء طبيبات، میاشتې ګرځي په دا ژمې لا ختم نه دی. هذه طبيبة، دا ډاکټره ده. هؤلاء طبيبات، دوی ډاکټرې دي، ډاکټرانې دي. دا څویمه صفحه وه انشاءالله چې 28مه صفحه خلاصه شوه. 28مې صفحې ته داخل شولو. التدريب السابع، اووم تمرین. الثروة اللغویة، ما مخکې ویلي چې دا د لغاتو ذخیره چې دی دا به زموږ انشاءالله په هر درس کې وي. د همدې درس کوم مهم الفاظ چې دي، کوم اصطلاحات چې دي، هغه زده کول دي. انشاءالله دا به تاسو ته زده هم وي. یو ځلې بیا تکراروم. که غواړئ چې همدې نن درس کې هم ځان په امتحان کې دا سټاپ کړئ، تاسو یو پیر دا ولولئ، معنی یې وکړئ او بیرته بیا اپلای کړئ. الجد نیکه، الجدة نیا، الوالد پلار، الوالدة مور، العم تر کاکا، العمة ترور، الخال ماما، الخالة ترور. منګه خپل شخصا بعض خلک د پلار خور او د مور خور کې فرق کوي. د پلار خور ته ترور وایي، د مور خور ته خاله وایي. موږ دواړو ته ترور وایو، تاسې ته انشاءالله عربي کې واضحه ده. الاخ ورور، الاخت مور، الابن وبخي غلط شم، الاخ ورور، الاخت خور، الابن زوی، البنت جنۍ لور. دواړه ورته ویلی شو. بنت جنۍ ته هم وایو، لور ته هم وایو. الواجب المنزلي، دنده کورنۍ، کورنۍ دنده. هات راوړه. ما تشير إليه التعريفات التالية، دلته تعریفونه دي او دلته به ته هغه لفظ راوړې. مثلا زه تا ته وایم پښتو کې چې هغه څوک دی چې ستا د مور خور ده یا ستا د پلار ورور دی، تره دی که نه؟ ستا د پلار ورور ستا څه کېږي؟ تره دی کېږي. نو په همدې اساس دلته چې دی موږ سره دلته تعریفونه دي لکه ابو الاب او ابو الام، د پلار پلار یا د مور پلار. دا څه دی؟ الجد نیکه. عین شی دا تمرین تاسې حل کوئ، ویډیو سټاپ کوئ او بیرته د سټاپ ویډیو نه وروسته راشئ وګورئ چې تاسې صحیح حل کړی که نه. ام الام او ام الاب، د مور مور یا د پلار مور. هي الجدة نیا. اخت الام، هي د مور خور څوک ده؟ هي څوک ده؟ اخت الام. الخالة. اخو الوالد، اخ ورور، الوالد پلار. اخو الوالد هو د پلار ورور دی
کاکا. العم اخت الوالدة هي د مور خور. الخالة ابن الوالد و ابن الوالدة د پلار زوی او د مور زوی. الاخ ورور دی کنه، د مور زوی او د پلار زوی خو چې شي خو ورور شنو. انتقالی گو الدرس الثامن، چې دا بل درس مو وایو که بس دی نن لپاره. یاره نن لپاره هم دومره درس بس دی، نور درس به بیا بله ورځ وایو. برق هم تللی دی، تر څو به برق هم راځي تیاره خو نه ده، ځکه لیپټاپ کې درس ریکارډ کیږي انشاءالله. چارج کم هم کوي دې لپاره چې دا ویډیو سیو کول غواړي. لیپټاپ چارج ډېر زیات نه کوي، نو دې لپاره چې چارج یې بچت کو او دومره وخت کې به ویډیو سټاپ شي. نور درس به انشاءالله الدرس الثامن او اتم درس به بله ورځ ووایو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.